د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې سلګونه قومي مخورو او ځوانانو د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په امریکا کې د سولې په تړاو د وروستیو څرګندونو او شته نظام څخه ملاتړ وکړ. قومي مخور وایي چې حمدالله محب د ولس رښتینی بچی دی او د خپل حق د غوښتلو لپاره یې د ولسونو غږ پورته کړ. نو په همدې اساس یې له دریځ څخه ولسونه په کلکه ننګ او ملاتړ کوي. نو موږ د ولایتي شورا په ادرس باندې دغه څرګندونې ملاتړ کوو او ترڅنګ یې ولاړ یو. د حمدالله محب صاحب څرګندونې چې کومې کړي دي نو د دې موږ ملاتړ یو. هغه خبرې که زموږ یو کشر کوي که زموږ یو مشر کوي. موږ موقته اداره نه غواړو او موږ د رئیس جمهور کوم هغه کړنې یا کوم هغه اقتصادي بخش کې که هغه په اجتماعي بخش کې که هغه په ټولنیزو مسایلو کې که هغه په سیاسي مسایلو کې د صلح پر ارتباط چې کړې ده دا زموږ لوی لاسته راوړنې دي. د سولې واک هیچا ته هم نشو ورکولی او سوله د افغانانو کار دی او چې حکومت پکې شریک نه وي هغه سوله نه ده. دوی د جمهور رئیس محمد اشرف غني څخه غوښتنه وکړه چې د حمدالله محب د څرګندونو ملاتړ دې وکړي. قومي مخور وویل په هیواد کې بین الافغاني سوله غواړو، نه داسې سوله چې د شته نظام لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ کړي او د افغانانو غرور او اتلس کلن مزل د خاورو سره خاوري کړي. باید یاد شي چې په دې وروستیو کې د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په امریکا کې د سولې په تړاو له کړو څرګندونو څخه د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ولسونو له لوري د پراخو غونډو په ترڅ کې ملاتړ وشو.